بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه د غونډې ټولو برخوالو ته په ځانګړې توګه استاد صداقت صاحب ته، رئیس ریاض فرهنګ رئیس بټان صاحب او د دې مشاعرې د تنظیمونکو ته ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې زه وکولی شم چې دا شعر تاسو ته ووایم، ځکه په موبایل کې ده او کوشش مې وکړ، خو نن دا کاپیانې ماپیانې نه وي. بهرحال نظم دا د حال هنداره لږ اوږدن و هیله ده چې زړه مو ټټنګ نه شي. هر مورخ د مستقبل ته که په کار د حال تاریخ وي، دا ټول نظم واقعیت دی او بخی واقعیت تاریخ وي. دا وینا نه له ماڼۍ ده نه راوتې له درباره، دا وینا نه له ماڼۍ ده نه راوتې له درباره، د ولس د یو استازي د درد یوه کوکاره. لومړی شکل چې لیدی شي د دې وخت په آینه کې، لومړی شکل چې لیدی شي د دې وخت په آینه کې، مادیاتو ته اکثر دي په سجده دې زمانه کې. په دلیل د حدیث ښکاري رالن شوی قیامت دی، په کنډه او پیمانه کې رواج غبن او خیانت دی. هر ورځ په نوې بڼه بیت المال ته چل جوړیږي، د هیواد له پولو وځي د ملت شته تالا کیږي. د درېیمې نړۍ هر څه یعنې تیل غاز که غني دي، خام مواد د غرب لپاره آن زمونږ د کار سړي دي. که څوک نقل کړي کوم توکی یا کوم خپل ابتکار وکړي، د هغه پلورل په ډیره کمه بیه سرکار وکړي. زلمی ډلې ډلې وځي، کار روزګار نشته وطن کې، ځینې شي مریان د نورو، ځینې تاو شي په کفن کې. یو بل شی چې نن سبا کې د رشوت په ډول عام دی، انسانیت دی تر پښو لاندې.